د افغانستان اسلامي امارت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خوست کې د اطلاعاتو رئیس په غوښتنه د رسنیو یو شمېر استازو سره ګډه ناسته ترسره کړه. په دغه ناسته کې خبریالانو خپلې غوښتنې، ستونزې او اندېښنې له ښاغلي حقانی سره شریکې کړې. ښاغلي سراج الدین حقانی په خوست کې د خبریالانو او رسنیو کارونه وستایل او ویل چې رسنۍ باید په خپلو نشراتو کې د افغانانو یووالي، ملي وحدت او د ځوان نسل ملي فکر روزنې ته کار وکړي. چې په مجموع کې افغانان چې دي خپل وطن او اسلام ته ژمن دي، زړه یې بدیږي په دې کې، او دغه متحدوالی او وحدت چې کوم دی دا چې زموږ څومره په فکري لحاظ باندې اسلامي او ملي شي، دومره به موږ خودکفا شي، دومره به د بل احتیاجي نه خلوص شي. داسې نه وي چې موږ د ځان سره یا د مملکت سره یا د نړیوالو سره دښمني غواړو. موږ هم یو سالم تعامل غواړو د ټولو سره. نوموړي همداشان زیاته کړه چې دوی د جهادي مبارزې په اخیستو امتیازات نه اخلي، بلکې دغه سپېڅلې مبارزه یې د ولس په همکارۍ او قربانۍ اخیستې چې په ګډه به یې ساتنه کوي. همداشان نوموړي ویل چې امارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او له رسنیو مسؤلینو یې وغوښتل چې د ولس د یووالي لپاره د کار وکړي او د دوی خوشحال ساتلو او ملي فکرونو لپاره د ګټور پروګرامونه ترتیب کړي. د امتیاز نه اخلو چې موږ د ملت نه په دې امتیاز واخلو چې زه ډېر حقداره یم، مو دا مبارزه وکړه، تا ته ازادي در وبخله، نن د زه هر څه وم. زه یم چې د ازادي چې کومه ده دا به موږ د خپل ملت ته د تاریخ ور وبخو، د افتخار به دغه ملت ته ور وبخو. زه د تاسو نه ځان لوړ نه بولم، د هېوادوالو نه ځان لوړ نه بولم. په لیدنه کې د خوست اطلاعات او کلتور رئیس په خپلو خبرو کې سراج الدین حقانی ته ډاډ ورکړ چې دلته د رسنیو ترمنځ ښه همغږي شتون لري او ټول نشرات یې د اسلامي او ملي ارزښتونو ته په کتو روان دي. ښاغلي عثماني ویل چې د نورو اړوند ادارو سره په ګډه د رسنیو نشرات څاري او دوی ملي، اسلامي او کلتوري پروګرامونو ته متوجه کوي. تیرو 2 کلونو کې د خوست یوې رسنۍ خبریال بندي شوی نه، د خوست یوه رسنۍ تړلې شوې نه. د دې نه علاوه تشویق دومره ډېر شوی دی چې موږ 4 غږیزې رسنۍ نوي هم جوړې شوې. دا په ټول افغانستان کې یو مثال دی. شبیر احمد عثماني همداشان ویل چې د دغه ولایت تاریخي سیمو د ساتنې او د ځینو تاریخي ځایونو د بیا رغونې لپاره باید امکانات برابر شي چې ورسره به د ځوانانو ملي او عقیدوي روزنې لپاره علمي پروګرامونه ترتیب شي. تاریخي سیمې دي، په هغې کې ترغری دی، ژور دی، د سوګریو طرف ته دی، ترکۍ دو، د زدرونو طرف ته ځینې ځایونه دي. دا د موږ هغه مرکزونه دي چې د دې ډزې نه موږ 2 امپراتورۍ ختمې کړې. دا د راتلونکي نسلونو دپاره هم افتخار ده او هم خنجر ده. د خوست اطلاعاتو رئیس د معلوماتو له مخې د اسلامي امارت په راتګ سره دغه ولایت کې کومه رسنۍ نه ده تړل شوې. هغه زیاته کړه چې دلته تړل شوو ادبي ټولنو خپل ادبي، فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه بیرته د اسلامي امارت په چوکاټ کې پیل کړي دي.